نو هارون رشید یو ځای باندې روانو بهلول واړه واړه کورونه جوړول ښځه مساوه بچیانو ته ښځې ګرځي او زبیدي ورته ویل بهلوله څه کې ویل دا کورونه جوړو باندې ویل څه پکې ویل که څوک یې اخلي زه به یې ورکړم ویل په څو روپیو ویل په 1 روپۍ یا په 2 یا په لږې روپۍ ته خو دې په دې به یې ورکړم نو ویل دا کور څه کار کوي ویل زه به د الله نه وغواړم الله به وله په جنت کې دغسې کور ورکړي هغه خو لیونی و عاشق و نو زبیدي ته کور واخیسته هارون رشید خوب ولیده خوب یې ولید ویل دا د چا کور دی ویل دا د زبیدي دی ورننوته ویل نه به ورننوځي دا د زبیدي کور دی اول به زبیده ورننوځي پخواني بادشاهانو کې ډېر دینداري وه هارون رشید به روزانه 100 رکعته نفل کول 100 رکعته نفل به هره ورځ کول صاحب چې رایښ شو بیا ګرځېده په چکر باندې بهلول بیا شګې راغونډوي کور جوړوي ویل بهلوله څه کوې ویل کورونه جوړوم نو ویل څه پکې ویل خرڅوم یې پلاټونه دي خو عاشق و ما ورته په دنیا باندې عاشقانې په پاپړو عاشقانې په خیراته عاشقانې د میروالو ځمکه نیول په هغې عاشقانې په لاره تنګولو په هغې عاشقانې ما ورته ډېر ښه عشق دی ښه پوره عاشقانې پردی غیبت کول دروغ ویل چا پسې خبرې کول دا زموږ کار دی بل کار هم نشته بانګین جنګول سپي جنګول مړزان جنګول یو مرداري را پکې دي هارون رشید ورته ویل څه قیمت یې دی ویل دا غونډه دنیا عجیبه خبره ده پرون دې په 1 روپۍ ورکول نن یې قیمت دا غونډه دنیا ده بهلول ورته وایي پرون نالیدلې سودا وه نن د لیدلو سودا ده پرون نالیدلې سودا ده دا اوس چې موږ څه کوو دا نالیدلې سودا ده چا ته وایي جومات له راشه مانځه له راشه بچې مدرسې له راوله په تبلیغ کې لاړ شه یو 10 ورځې چې د پیر سره ښه وخت تېر که زړه به دې پاک شي ذکر به وکړي نه